که ستاسو سحر کې زړه کچکېږي او ستاسو زړه خوراک ته نه کېږي، چای څښلو ته نه کېږي، پراټې خوړلو ته نه کېږي یا ناشتې کولو ته نه کېږي، نو د هغې په ډېرو وجو کې یو وجه دا هم کیدی شي کله هم چې تاسو ماښام روټۍ وخورئ ناوخته او د هغې نه بعد بیا تاسو پیدل مزل نه کوئ د 15 نه 19 تر 25 منټو پورې. نو دا پیدل مزل نه کول ستاسو معدې کې هغه خوراک هم چې تاسو کړی دی هغه ازمیږي نه، او کله چې هغه نه ازمیږي نو هغه ستاسو په معده کې پروت وي چې د هغې د وجې نه بیا ستاسو سحر یو خو خوراک ته زړه نه کېږي، بل ستاسو بیا هغه خوراک هم چې تاسو کړی دی هغه واپس تاسو خولې طرف ته حرکت کوي. او کله هم چې تاسو ماښام خوراک کوئ نو پکار دی چې څومره د وخته خوراک کولی شئ هومره ستاسو صحت دپاره بهتره ده. او دویمه دا خبره چې تاسو د هغې نه بعد بیا تاسو د 15 منټو او 19 تر 25 منټو پورې تاسو پیدل مزل ضرور کوئ. او ستاسو دا پیدل مزل په دې کې نه حسابېږي چې تاسو مسجد ته لاړئ، تاسو لمونځ وکړئ یا تاسو میلمنو سره کېناستئ تاسو ګپ شپ ولګولو، بلکې تاسو به خاص ټایم دی پیدل مزل دپاره ورکوئ. او په دې دوران کې به تاسو اکسرسایز هم نه کوئ او منډه به هم نه وهئ، ځکه چې په دې دوران کې اکسرسایز کول او منډه وهل ستاسو صحت دپاره ټیک نه دي.